من ریاکاری دا ډېر خطرناک او سنگین جرم دی. دیو جن ځان د ریاکاری او د شهرت نه ساتل پکار دي. ځکه محترمه څوک چې په دنیا کې د ریا او شهرت دپاره نیک عمل کوي نو د قیامت په ورځ به داسې ریاکار د ټولو نه مخکې په جهنم کې پړ مخې غورځولی شي. د مسلم شریف حدیث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه مخکې چې د کومو خلکو خلاف جهنم ته د تلو فیصله کولی کېږي په هغې کې به اولنی هغه کس وي چې په میدان جنګ کې شهید شوی وي. دا شهید به د الله جل شانه د وړاندې راوستلی شي، د الله جل شانه دربار ته به پیش کړلی شي. الله جل شانه به دته د هر نعمت اظهار وفرمایي چې بنده پتا باندې ما دا انعام کړی و، دا نعمت مې در باندې کړی و. هغه به د هر نعمت وپېژني، هغه به د هر نعمت اقرار وکړي چې او الله بالکل تا په ما باندې دا نعمت کړی و او دا نعمت دې ما ته راکړی و. بیا به الله جل شانه ورته وفرمایي فما علمت فیها، تا په دې نعمتونو کې څه کړي وو او د کومو مقاصدو دپاره دې استعمال کړي وو. یعنې تا ته چې ما دا کم نعمتونه درکړي وو، تا دغه نعمتونه د کوم مقاصدو دپاره استعمال کړي وو. دی به ورته وفرمایي ای الله ما چې کوم عمل هم کړی و ما خالص ستا د رضا دپاره کړی و. ما چې جهاد کړی و د دې دپاره مې کړی و چې زه شهید شم او خپل قیمتي روح هغه ستا په لار کې قربان کړم. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي کذبته، تا دروغ وویل، تا خو د دې دپاره جهاد کړی و چې تا ته بهادر وویلی شي او تا ته په دې دنیا کې ویلی شوي دي، لهذا ستا مقصد حاصل شوی دی. بیا به د الله جل شانه د طرفه د ده په باره کې دا حکم وشي دا به پړ مخې راښکلی شي او جهنم ته به وغورځولی شي. دویم به هغه کس وي محترمو چې هغه علم حاصل کړی وي یا یې بل ته ښودلی وي او قرآن کریم یې هم لوستلی وي، دا به هم د الله جل شانه د وړاندې پیش کړلی شي، د الله جل شانه دربار ته به راوستلی شي. الله جل شانه به ورته خپل نعمتونه ور یاد کړي، دا به هم د هغې اقرار وکړي. بیا به تپوس وشي د ده نه فما علمت فیها، تا په دې نعمتونو کې څه کارونه کړي وو او څنګه دې استعمال کړي وو. دا به ورته وفرمایي ما علم حاصل کړی و، بیا مې نورو ته وښودو او خالص تا د رضا دپاره مې قرآن مجید لوستلی و. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي کذبته، تا دروغ وویل، تا خو علم د دې دپاره زده کړی و چې خلک درته عالم ووایي او قرآن کریم د دې دپاره لوستلی و چې خلک درته قارئ ووایي او تا ته هغه په دنیا کې ویلی شوي دي، لهذا ستا مقصد حاصل شوی دی. تا چې د کم مقصد دپاره علم کړی و، د کم مقصد دپاره د قرآن مجید لوستلی و، هغه مقصد ستا په دنیا کې پوره شوی دی. بیا به د الله جل شانه په دربار کې د ده په باره کې دا فیصله وشي چې دی به راوستلی شي او پړ مخې به چې کوم د جهنم ته وغورځولی شي. دریم به هغه کس محترمو چې هغه باندې به الله جل شانه په دنیا کې فراخي راوستی وي او هر قسم مال به یې ورکړی وي، د دنیا زیب او زینت به یې ورکړی وي، مال دولت به یې ورکړی وي. دا به هم د الله جل شانه د وړاندې راوستلی شي. الله جل شانه به هم د خپل نعمتونه ور یاد کړي، دی به هم د هغه نعمتونو اقرار وکړي چې الله پاک دا نعمتونه خو تا ما ته راکړي وو. بیا به د هغه نه الله جل شانه تپوس وکړي فما علمت فیها، تا په دې نعمتونو کې څه کړي وو او څنګه دې استعمال کړي وو. دی به ورته وفرمایي ای الله په کومو ځایونو کې چې مال خرج کول تا ته خوښ وو، په هغه ټولو ځایونو کې ما خپل مال خرج کړی دی ستا د رضا دپاره. الله تبارک وتعالی به ورته وفرمایي کذبته، تا دروغ وویل، دا کارونه خو تا د دې دپاره کړي وو چې خلک درته سخي ووایي او په دنیا کې درته ویلی شوي دي، لهذا ستا مقصد حاصل شوی دی. بیا به د ده په حق له هم دا فیصله وشي، دا به راوستلی شي او جهنم ته به پړ مخې ور وویستلی شي. عزتمند وروڼه انسان چې کم هم کار کوي نو خالص د الله جل شانه د رضا دپاره په دې نیت باندې یو کار نه دی کول پکار چې انسان ما ته ښه ووایي، زه خلکو ته ښه ښکاره شمه
تا ته خو به خلک ښه ووایي لیکن دغه ریاکاري دا به تا جهنم ته ورسوي. لہذا هر کار هر عمل هر نیک کار هغه چې کوم د په اخلاص سره کول پکار دي.